غیږه کې دې څه وخو بل اور افغانستان زمون غیور وطن زمون کور افغانستان زمون غیور وطن زمون کور افغانستان زمون غیور وطن زمون کور افغانستان غیږه کې دې څه وخو بل اور افغانستان زمون غیور وطن زمون کور کندهار ښاروالي د خپلو پرمختیایي فعالیتونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه شپږم ګذر کې د یوه سړک د کانکریټ کولو چارې په اساسي توګه راپیل کړي دي. دغه سړک چې تقریبا 426 متره اوږدوالی او 5 متره بردوالی لري په معیاري ډول رغول کیږي. د دې بنسټیزې پروژې رغنیزې چارې یوه میاشت مخکې راپیل شوي دي چې تر اوسه یې تقریبا 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي او پاته کارونه به یې د یوې هفتې په موده کې بشپړ شي. اول موږ چې راغلو سایې ته د سایې ټوپوګرافي کې سروې بعد دغې نه د کندنکاري کار شروع کېږي په ساحه کې عملا کله چې کندنکاري تکمیل شو بعد دغې نه سابلیت پریپریشن ورته وایي په هغه کې کمپاشن صورت نیسي بعد دغې نه ټسټونه اخیستل کېږي کله چې دغه ټسټونه پاس شو بعد دغې نه موږ خپله سب بیس مواد ورته لرو د سب بیس مواد ټکنیس هغه ضخامه 20 سانتي ده هغه چې په هغه مرحله کې موږ هغې ته هم کمپاشن ورکړو بعد دغې نه دغې ټسټونه اخیستل کېږي کله چې ټسټونه تکمیل شو یعنې ټسټونه پاس شو بعد دغې نه راځو خپله کانکریټ مرحلې ته نو دغه تاسو کار جریان لري تاسو وینئ دې ته وایي پلم کانکریټ چې په دې پلم کانکریټ کې موږ بولډرې پکې لرو اول هغه 15 سانتي پی سی اچول کېږي د پاس دغې نه بولډرې ځای په ځای تیږې ځای په ځای کېږي دغه د پاسه بیا کانکریټ اچول کېږي په 18 سانتي موږ د کانکریټ ضخامت لرو دلته نو په همدغه شکل د ټسټ هر ورځ سلنډرونه راکېږي اسلام ټسټ یې اخیستل کېږي او لابراتوار دلته راځي اوس هم په ساحه کې موجود ده نو په دغه په ښه کوالټي کیفیت زموږ کار روان ده. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې له لارې اوس مهال 115 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 19 کسان په مسلکي توګه او 98 کسان په غیر مسلکي توګه په کار کولو بوخت دي. د همدې سړک په رغولو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. مخکې خو مو ژوند دا رقم و چې ورځ به روزانه وه ورځ به روزانه نه وه گاهی دوری ولاړ شه گاهی دوری بیکاري وي بېروزګاري وي کوم داسې کاربار موږ ته نه پیدا کېدی چې موږ فارغ شلي نو 2-3 میاشتې بیکاره ګرځېدلی گاهی ورځ روزانه بیا نه اوس دا کار شروع شوی موږ الحمدلله شکر ټول ځوانان دلته په روزانه کې اخته یو اوس ډېر خوشحاله یو موږ آینده هم غواړو چې زموږ ودې وو معنا سړکان وو دغه راسم او پور افغانستان غیږه کې دې څه وخو بل اور افغانستان زمون غیور وطن د مخه موږ ډېر په تکلیف وو دلته اوبه وې دوړې وې زنانې نه سوی چېرېدی سپین ږیري نه سوی چېرېدلی د کلي خلک مو هم بس دا دې پر کار کړو ګرده 100 نفره دا دې کار پکې کوي دا ګرده کارګر ده اوس یې ته وینې دا کاسې وکړه دا ګرده خلک پکې اخته دي نو اوس یې کور د دغو خلکو ودان هر څوک چې دي کور یې د اخرته ودان هر څوک چې دي زموږ وروڼه دي زموږ قریبان دي په دغه ښاروال صاحب وروره زموږ ورور دی کور یې د اخرته ودان کور یې دغه خلکو ودان چې دغه کومک یې کړی دي زموږ غریبان موږ د روزانه والا دا زه یې 2500 کور یم هر سړی که تاسې سبا چې په دې 2500 کوره کې چې موږ مریض پیدا کړو موږ دغه نه موټر نه لرو چې موږ دغه نه وسایل چې شبخانې ته مریض پکې وي غمجن بهر دلی کم کما می د زړه په وینو غمجن بهر دلی کم کما می د زړه په وینو مات کړی تا غرور د هر سر زور افغانستان سر زور افغانستان غیږه کې دې څه وخو بل اور افغانستان